فلم شروع کیږي او موږ یو سړی ګورو چې لاغې نوم پول وي او هغه په یو سینما کې ناست وي او یو کتاب وایي. پول در اصل په دغه سینما کې کار کوي او دغه کتاب وایي او دغه دوران کې دا لاړ شي او د فلم ریل بدل کی. خو بیا اچانکه پته نشته چې څه وشي او یو دم دغه ټول لایټونه مړه شي او هر طرفه توره تیاره شي او کله چې دا له سینما نه بهر ته راوځي نو هلته کې هم هېڅ سم نه وي او صرف ایمرجنسي لایټونه بل وي او د خلکو صرف جامې په ځمکه باندې پرتې وي او هلته کې یو سیکیورټي ګارډ راشي. هغه چې هم دا وګوري نو ډېر زیات حیرانه شي او دغه ټول مال او سینما بالکل خالي شي کوم چې لږ ساعت پهله له خلکو ډک و او اوس بالکل سنسان وي. بیا پول او هغه سیکیورټي ګارډ ګرځي او خلک را پیدا کوي. خو بیا اچانکه هغه لایټ چې د پول په سر باندې وي هغه هم بند شي خو پول په زوره زوره دغه لایټ وخي چې دا یو ځل بیا کار شروع کی او هغه سیکیورټي ګارډ هم اچانکه غیب شي. پول داسې محسوس کوي چې دلته کې د چا سایه ده او دی پسې شوې ده او هغه دلته نه وتښتېږي. بیا موږ دلته کې یو جنۍ ګورو کومه چې په هسپتال کې خپله 9 میاشتو یو وړه ماشومه ګوري او دا بیا اپریشن تیټر کې یو سړی ګوري چې د هغې سرجري روانه وي خو دلته کې ډاکټران موجوده نه وي او دلته کې هم له صرف ډاکټرانو کپړې موجوده وي او اچانکه دغه لایټونه مړه شي او بیا دغه مریض هم دلته کې غیب شي. بیا موږ په دغه فلم کې یو بل هلک ګورو او د دې هلک نوم لیک وي او دا یو میډیا رپورټر وي او چې د خوبه راپاسي نو هغه کور کې خپلې ښځې پسې ګرځېږي خو هغه دې ته په دغه کور کې نه میلاویږي. لیک روزانه روټین په مطابق تیار شي او اخبار وي او له کوره بهر وځي او دفتر ته روان وي او دا اخبار وي او مزل کوي او دا فکر کوي چې دا اخبار یو ورځ زوړ دی خو په سړکونو باندې صرف ګاډي ولاړ وي او بیا یو اسمانه غټه تیاره لاندې په ځمکه لړه شي او تباه شي او دغه شانتي بدې باندې 3 ورځې تېرې شي او خپل ګاډي کې ناست وي او هغه سټارټوي خو اچانکه یو سړی رامنډه کي او هغې نه ټورچ غواړي خو لیک د دغه سړي خبره یې نه وي اورېدلي. خو لږ ساعت پس هلته کې یو سایه راشي او دغه سړی هم غیب کي. کوم من چې لیک ډېر زیات ویریږي او خپل ګاډي بهر وځي خو بیا هلته کې موږ یو وړه ماشومه وګورو او مسلسل لیک ته ګوري او د دغه ماشوم په لاس کې هم یو ټارچ وي. لیک یو ټرک ته راځي او په هغې کې داسې غوندې کې شی نه ګوري او دغه ټول شیونه په لاس کې راولي او دا بیا یو بار ته راشي او په دغه بار کې هم دا لایټونه بلیږي او مړه کېږي او دا بیا لاندې تخانې ته راکوشي او د جنریټر پاور زیات کي. په کوم من چې دغه لایټونه ته هلته کې یو کوټې ماشوم وګوري چې د هغې په لاس کې توپک وي او دې ته یې نیولی وي او هغه دې ته و چې دغه تخانې نه ووځه. لیک دغه ماشوم پوهېږي او ته وایي که تا زه مړ کړم نو تا ته به دلته کې بل سړی میلیونر شي چې ستا مدد وکړي او ته به یوازې پاتې شي. لیک بیا دغه ماشوم نه نوم تپوس کوي او دغه هلک ورته خپل نوم جیمز ښیي. جیمز ورته وایي چې زما پلار د دغه بار مالک و او جیمز ورته وایي چې زما مور خوا کې یو کلیسا ده هلته تللې ده او ته چې دلته کې کوم لایټونه لګېدلي دي هغه په جنریټر دي او که په جنریټر کې پټرول ختم شي نو دلته کې به تیاره شي. خو جیم ورته وایي چې زه تاسو نشم تللی ولې چې ما له مور ویلي دي چې چېرته هم لاړ نه شي دغه بهر کې کښېنه. لیک ورته وایي چې اوس 11 بجې دي او سهار ټایم دی او دلته کې څومره تیاره ده او ورته وایي چې څوک هم په تیاره کې ایسار شو دغه توره سایه به راشي او هغه کس به ځان سره غیب کي. خو جیم اوس هم دې سره تلو ته تیار نه وي خو بیا هلته کې هغه ښځه راشي کومه چې وختي موږ په هسپتال کې وکته چا چې خپله لور په هسپتال کې ګټه هغه دلته کې دې دواړو نه خپلې لور باره کې تپوس کوي. خو لیک ورته وایي چې دلته کې زموږ دواړو نه علاوه څوک هم نشته خو دغه جنۍ اوس هم په دې باندې یقین نه کوي او د لیونیانو په شانتې خپله لور ګوري. دغه جنۍ یوه ډاکټره وي او په هسپتال کې ډیوټي کوي خو کله چې دا سګرټ څښلو لپاره بهر ته لاړه شي هلته کې تکه توره تیاره شي او د دې لور هم غیبه شي او هغه توره سایه راشي او دغه ټول خلکه ځان سره غیب کي او هغه خلکه به کې بچ پاتې شي چا سره چې نړاوي او دې هم هلته کې سګرټ څښلو له هغې نړا په وجه دا بچ وه او بل سهار چې کله دا کور ته لاړ شي نو هلته کې خپل بچی وګوري او هغه نه وي او هلته نه کیسه واپس دلته راشي. لوک دې نه تپوس کړي چې ته اوسه پورې څنګه ژوندی یې او دا د خپل بیګ نه ډېر زیات لایټونه روکاږي او ته وایي چې د دې په مدد باندې زه اوسه پورې بچ یم او بیا دې درېیمو مڼو ته له بهر نه څه اوازونه راځي چې د دې خواته را روان وي کوم چې چغې وهي او وایي چې هیلپ هیلپ. لیک خپل لایټ راوالي او بهر ته لاړ شي او بس سټینډ ته چې کله راشي نو دا بل څوک نه بلکې پول وي کوم چې موږ په فلم په شروع کې کتلی و. لیک دا اوچت کي او واپس یې بهر ته راوړي خو دغه دوران کې د لیک هغه لایټ هم بلند شي او بیا هغه توره سایه د دې خواته را روان وي خو لیک بیا د خپل بیګ نه هغه فلډ لایټس روکاږي او دغه توره سایه ودرېږي. په بار کې دننه جیمز ته هم د خپلې مور اوازونه راځي او دا غواړي چې بهر ته وځي خو هغه ډاکټر دا ویسار کي او بهر ته یې راتلو ته نه پرېږدي. دې نه پهله چې هغه توره سایه راغلی وي او دا یې ځان سره غیب کړی وي. مطلب دا و چې دغه توره سایه چې په چا هم راشي هغه انسان د دنیا نه غیب کی
او انسانانو ته به عجیب او غریب اوازونه کولو او د دې خپل په شانتي په आवाज کې چې کله دوی بهر ته وځي او د ځان سره غیب کی او بیا به خپل شکار کو او دغه انسان به د دنیا نه غیب کو. بل خواته لیک چې پالي له لاسه نیولې وي او بهر ته راولي او لاغي فلای لایټ هم مړ شي، خو بیا هم په صدر کې باندې پال د بار دننه راولي او کله چې دا په وشي راشي نو لیک دینه ته پوس کوي. پال ورته وایي چې ما په یو سینما کې کار کولو او په ما باندې یو تورې سایې حمله وکړو او ما ته پته نشته چې هغې نه پس څه وشو، خو کله چې زه په هوش کې راغلم نو څه په طریقه باندې هغه بس سټنډ ته مې ځان رارسولو چېرته کې چې لږه غوندې نړا وه. پال ورته وایي چې زما په خیال زموږ دنیا ته آسماني مخلوق راغلی دی چې خلک ځان سره غیبوي او ته وایي چې کیدای شي چې د بلې دنیا دروازه کلاو شوې ده او دغه آسماني مخلوق دلته کې راغلی دی، خو دلته کې هغه ډاکټر ورته وایي چې داسې څه خبره نشته او ته چې زما په خیال خدای موږ ته سزا راکوي او دا زموږ له ګناهونو نتیجه ده. او یو ځل بیا دغه بار لایټ مړ کېږي او بلیږي او د دواړو لاندې تخنۍ ته کوزېږي او هغه جنریټر باندې تیزوي. دغه دوران کې پال دوی ته یوه کیسه کوي. ورته وایي چې په یو کالوني کې ډېر زیات خلکه اوسېدو او کله چې حکومت هلته کې څه خوراک ولېږلو نو په دغه کالوني کې څوک هم نه وو او دغه ټول ښار اچانکه ویرانه شو او دغه ټول خلکه غیب شوي وو او نه یې څه سامان ځان سره واخیستو. او ته وایي چې کله تحقیق کولو یو ټیم لاړو نو هلته کې په دیوال باندې څه لیکلي وو. هغه ډاکټر ورته وایي چې هغه څه وو. پال ورته وایي چې له هغه الفاظو مطلب اوسه پورې چاره پیدا نه کړو او کېدای شي چې هغه یو قسم ته وارنینګ و او دغه دوران کې پال له لړې شي او بېهوشه شي. ولې چې هغه ډېر زخمي وي لیک دا اوچتوي او په یو پول ټیبل باندې اوده کوي او تا هلته کې فریزر نه څه واورو راخلي او یو ځای کوي. لیک خپل ملګرو ته وایي چې موږ ته پکار دی چې موږ شیکاګو ته لاړ شو او هلته کې ډېر زیات خلک ژوندي دي او هغوی زموږ مدد کولی شي او ما یو ټرک را پیدا کړو چې هغه اوس هم سټارټ دی او هغه موږ چلولی شو، خو موږ به څه په طریقه باندې هغې ته دیکه ورکوو دلته به یې راولو او بیا دوی د دې خبره ومني او بیا لیک او هغه جنۍ بهر ته وځي او هغه ټرک ته ورځي. جیمز دوی پرې غوسه وي چې له پال خیال وساتي او د دې دواړو تک نه پسته جیمز ته څه عجیبه غوندې کې خیالونه راځي او دا په دغه بار کې ډېر زیات خلکه ګوري او کله چې دا پال ته اوبه وړي نو هلته کې دغه لایټونه مړه کېږي او بلیږي. بل خواته هغه جنۍ او لیک هغه ټرک سموي او بهر ته یې راولي، خو په دغه دوران کې لیک هلته کې زخمي شي او دا په سړک باندې کښېني او لږ غونته کې آرام کوي. خو بیا اچانکه دا مخامخ هغه ماشومه وګوري او دې دواړه ورته اواز کوي چې دوی مدد وکړي او دغه تورې سایې نه بچ کړي، خو کله چې هغه دغه توره سایه وګوري نو هغه ویریږي او واپس شاته منډه کړي. لیک دغه ماشومې ته ډېرې زیاتې چغې وهي او له هغې مدد کوي او هغې ورپسې شي، په کوم باندې چې دا په سړک باندې لړه شي او هغې لایټ هم هغې نه وتښتېږي او دغه توره سایه د پسې را روانه شي. خو بیا اچانکه هغه جنې ټرک بل کړي او د لایټونه پرې ورووي او دغه شانتې د دې زندګي بچ کړي. بل خواته په بار کې جیمز اوسه پورې دې ته اوبه نه وي راوړي، خو پال چې کله تشناب ته لاړ شي نو دا هلته کې د جیمز هغه نړه والا کړه وګوري او هغه نه وي. پال دا لټوي او لاندې هغه بیسمنټ ته راشي، دا هلته کې یو سورنګ وګوري او کله چې دا مخکې لاړ شي نو دغه سورنګ بند وي او هغه توره سایه راشي او په دې باندې حمله وکړي. خو بیا اچانکه پال هلته کې د خوب نه راپاڅي او دا د یو څه پورې خوب کتو، خو بیا په حقیقت کې د دغه بار لایټونه یو ځل بیا مړه کېږي او دغه تورې نړه پال وز غیب کی. جیمز چې کوم خپل شین لایټ ورڅه پورې بچ کړی وي او کله چې دا واپس راشي نو دا هلته کې د پال صرف کپړې ګوري. بل خواته د لیک له ګاډي لایټونه هم بندېدو والا وي. لیک د دغه ګاډي نه پټرول لوکاږي او په هغې باندې اور لګوي چې دلته کې نړه جوړه شي، خو دوی سره نه ماچس وي او نه ورسره لایټر وي چې د هغه اور ولګوي. خو بیا دغه جنۍ دا له لاسه ونیسي او هلته کې یو هسپتال ته یې راولي، چېرته کې چې دوی پیل نه به دا کار کولو. دلته کې دوی ته یو ماچس میلاو شي، دا په منډه هغه اور ولګوي او د دې زندګي بچ کړي. خو بیا هغه ډاکټر ته له خپل ماشوم اوازونه راځي او په دغه اواز پسې دا بهر ته راوځي او دا د روډ په منځ کې یوه زانګو وګوري او کله چې دا نږدې هغه ګاډي راشي نو دې کې ماشوم نه وي. دراصل هغه سایې دې دواړه ګمراه کولو او دغه شانتې دا ښځه هم دلته کې غیبه شي، ولې چې هغه د بغیر لایټر چېرته کې راغلی وه. لیک هم ډېر زیات ویرېږي او یو ځل بیا هغه بار ته راشي او جیمز سره میلاو شي او دغه له بار لایټونه هم مړه کېږي او بلیږي او هغه جیمز سره یو ځای شي د دغه جنریټر نه ټول پټرول وکاږي او په هغه ټرک کې واچي او دلته نه ځان وکاږي. لیک په صدقه باندې دغه علاقې نه ځان بهر وکاږي، خو دا ګوري چې دغه ټرک شاته بانټ کلاو دی او کله چې ګاډی په سړک باندې ودري او هغه جوړوي نو د دې نظر مخامخ په یو کلیسا باندې پرېوځي
او دا اوس هم فکر کوي چې شاید زما مور به دغه کلیسا دننه اوس زما په انتظار ناسته وي. لیک ډېر کوشش کوي چې دغه لکي سر کې خواږه د دې خبره ونه مني او دې نه لاړ شي. خو جیمز دننه هغه توره سایه وګوري خو لیک په څه طریقه باندې دننه هلته کې راشي او جیمز ته وایي چې واپس دغه ګاډي ته راشه کنې ته به مړ شي. خو جیمز د دې خبره ونه مني او بیا اچانک د دغه ټرک لایټونه مړه کېږي او په اخره کې لیک هم غیب شي. دغه توره سایه اوس په جیمز باندې هم حمله کول ولا وي. خو جیمز ډېر زیات یېرېدلی وي او هغه لاړ شي او له شمعو په منځ کې کښېني. خو په مزه یوه شمعه مړه کېږي. خو کله چې بل سهار شي موږ وګورو چې یوه شمعه اوس هم بلیږي، د کوم په وجه چې جیمز اوسه پورې بچ وي. لږ ساعت بس بیا هغه ماشومه راشي کومه چې بېګا لیک یې کتلی وي او هغې نه تښتېدلی وي. جیمز چې کله دلته نه تلو والا وي خو دغه ماشومه یې ځان سره ویساره کړي او خپل سولر لایټ ورته وروښیي له کوم په مدد باندې چې دا اوسه پورې ژوندی پاتې شوي وي او هغې نه پسه دا دواړه له کلیسا نه بهر ته راشي او هلته کې بهر یو اس ولاړ وي او دې دواړه پې سواره شي او هلته نه روان شي او په دغه ټول ښار کې دغه وړه ماشومه او جیمز اوس پاتې شوي وي او دغه شان دی زموږ دا فلم هم ختم شي.